د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د قزاقستان هیواد د ترانسپورت او صنعت وزارتونو له مرستیالانو سره په لیدنه کې د دواړو خواو د اقتصادي اړیکو د پراخېدو، د صادراتو د لیږد اسانتیاوو او د ګډو نندارتونونو د جوړولو په اړه خبرې کړي. دو طرف به هدف رسیدن رشد اقتصاد و تجارت و رسیدن میزان داد و ستد دو کشور تا سطح 3 میلیارد دلار در رابطه با پروژه خط ریل افغان ترانس، فراهم‌آوری تسهیلات بیشتر در امر انتقالات کالاهای صادراتی افغانستان و قزاقستان از مسیر دو کشور و برگزاری نمایشگاه قزاق افغان گفتگو تبادل نظر نمود. ورته مهال اقتصادي کارپوهان قزاقستان چې په سیمه کې ځانګړی جغرافیوي موقعیت لري کولی شي په اوسنۍ شرایطو کې د دواړو هیوادونو د راکړې ورکړې او بنسټیزو پروژو په پلي کولو او سوداګریزې راکړې ورکړې په لوړولو کې مهم رول ترسره کړي. قزاقستان به عنوان یک کشوری که از لحاظ مبادلات و تعاملات سیاسی که فعلا با افغانستان داره میتونه به خاطر بهبود تجارت و مبادلات اقتصادی نقش مهم و اساسی را در افغانستان ایفا بکنه. دیدارها و ملاقات هایی که در سطح وزرا و در سطح سفرا و امثال از اینا صورت میگیره طبعا میتونه در شرایط کنونی بر بهبود از این روابط کمک بکنه و در نتیجه باعث شود که سکتورهای اقتصادی و سکتورهای تجارتی افغانستان کمک بکنه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت زیاتوي دواړو لورو د لیږد رالېږد په برخه کې د شته خنډونو د لرې کولو او لا زیاتو اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ هوکړه وکړه چې دواړو هیوادونه به د هغه سړک نقشې د تطبیق راپورونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوي یو له بل سره شریک کړي.